ورځ راولي چې بیا موږ بیا خپل وطن کې کېنو، خپل ولایت کې کېنو. د ما نوم وکیل دلیب سنګ ده. زه د پکتیا د ولایت یم، پیدا شوی په پکتیا په ولایت کې، مګم 80 کاله مې د غزني په ولایت کې تیر کړي دي. اوسېدلی هلته ډېر یم، کاروبار مې په غزني کې و. دا ارمان د ټولو افغانانو ده، تنها د موږ د خلکو نه ده چې څه افغانستان خلک دي، چې څه د افغانستان ولس ته خارج ته تللی، دا یې په زړه کې ارمان ده چې بیا به زه یو ورځ خپل خاورې ته ولاړ شم. د هغه په زړه کې دا ارمان شته، دا ارمان لري چې بیا به کوم وخت چې زه بیا د خپل وطن ته بېرته ولاړ شم. دا موږ په زړه کې هم دغه ارمان شته چې هغه د کاریزو اوبه وای، هغه ګرمې ډوډۍ چې له کوره راوړې، د کاریزو په سر به ورته ناست خوړلم. د مجبوري له خاطره مجبور بل چورو چپاول ډېر شو، جنجال ډېر شو. 2-3 واره یو 14 نفره موږ په جلال آباد کې له لاسه ورکړو، شهیدان شو، انتحاري وسوه. 25 نفر هم په کابل کې له لاسه ورکړو، انتحاري وسوه. د ما یو ورور پکې شهید شو، د هغه یو انګور وه، هغه پکې شهید شو. دغه عکس مې سره در ښکاره کړو. دا د 3 کالو نجلۍ ده، تانیا، 3 کالو نجلۍ ویوسته په مغزو کې. موږ دلته وو، هلته کوم نفر په هغه درمسال کې چیرې پټ و، هغه دغه ټول فلمبرداري کړې وه. بیا یې هغه ته ور واچاو، وټساپ ته ور واچاو. بیا موږ د وټساپ له رویه خبر شو چې دغه کابل کې داسې حادثه شوې ده. بیا موږ ټلیفون وکړو، بیا بل نفر ویل چې دغسې حادثه شوې ده، د تا ورور هم په حق رسېدلی، د هغه یو انګور په حق رسېدلی ده، یو یې لمسۍ په حق رسېدلی ده، بل مې یو زوم و هغه په حق ورسېدو، یو خو لمسی مې و، د لور زوی مې و، هغه په حق ورسېدو. طالبانو قانون تر اوسه لا نه دی معلوم چې دوی موږ خو دا خواهش لرو چې باید دوی داسې یو ښه حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پرې اماده وي. یو موږ خلک څه کوي چې مسلمانان ورونه ورسره خوشحاله وي. باید دا وطن را جوړ شي، بیرته افغانستان را جوړ شي، افغانستان کې بیرته موږ، دا د ټولو ارمان ده. د هندوستان له دولت څخه ډېر تشکر، ډېره مننه، مګر کار نشته، غریبي نشته، پریشاني ډېره ده، ورځ په ورځ اقتصاد ضعیفېږي، بدبختي وه، ناپوهي ډېره وه. زه د مکتب په